په ننګرهار کې د ستروسو د شپږ شپېته نوو میوه‌جاتو نندارتون. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ستروسو او نورو میوه‌جاتو 214 نوي تولیدېږي چې د ستروسو سږنی تولید 10 مټریکه ټنه ته رسیږي. دوی وایي د ټول هیواد په کچه د ستروسو اړتیا 200,000 مټریکه ټنه ده چې لا هم 190,000 مټریک ټنه ستروس له بهرنیو هیوادونو هیواد ته رالیږدول کیږي. په ننګرهار کې د ستروسو شپږ شپېته قسمه تولیدات موجود دي. همدارنګه انار 9 قسمه، املوک 40 قسمه، خرما 6 قسمه، انځر 14 قسمه، زیتون 10 قسمه او لوکاټ 12 قسمه. یعنی په مجموعي شکل باندې 213 بیلابیل انواع د ستروسو او میوه‌جاتو دلته تولیدېږي. د دې نه علاوه نمونه‌يي فارمونه جوړ شوي دي چې هغه د شفتالو دي، الوچې دي، زردالو دي، انګور دي او ناک دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په 10,000 جریبه ځمکه یې د ستروسو بڼونه جوړ کړي چې سږنی تولید یې 15,261 مټریک ټنه دی. یا چارواکي وایي په راتلونکي کال کې په مرکز او ولسوالیو کې د ستروسو او نورو میوه‌جاتو د نورو بڼونو د جوړېدو هوډ لري تر څو یې حاصلات لا پسې زیات شي. کال په کال د ستروسو تولید لرو چې سږکال یې موږ 15,261 مټریک ټنه تولید د ستروسو لرو چې د کرنې ریاست لخوا دغه باغونه ایجاد شوي دي. او علاوه د هغې نه موږ کال د راتلونکي کال لپاره دا پلان لرو چې د خیره موږ په ننګرهار ولایت کې په مختلفو ولسوالیو کې د ستروسو باغونه، د شفتالو، زردالو او د نورو انواعو د میوو باغونه جوړ کړو او انشاءالله زموږ تولید به کال په کال زیاتېږي. بلخوا د کانال ریاست هم د تیر په پرتله سږکال د ستروسو د بڼونو د تولید د زیاتېدا خبره کوي او وایي چې په راتلونکي کال کې به د کانال ریاست اړوند ځمکه د ستروسو، زیتونو او نورو بوټو 1 میلیون نور نیالګي کېنوي. د کانال د مالټو او ستروسو حاصلات تیر کال د 1500 ټنو څخه کم او سږکال د 15,200 ټنو څخه زیات دي او په زراعتي تخنیکي لحاظ دومره حاصلات یو ځل نه لوړېږي. دا ټول د ضایعاتو مخنیوی شوی، حفاظت او حراست یې په صحیح شکل شوی، ګروپ تخنیکي خدمات ښه شوي، دولس همکارۍ زیاته شوې او په عین حال کې د ساحې امنیت هم ښه شوی. سږکال به په ټوله صرف د کانال شرکت لخوا نه په 1 میلیون نهال به کېنول کېږي چې دې کې مختلف النوع تخم‌آباب شامل دي چې هغه کې د ستروسو، د زیتونو، زینتي ونې. د یادونې وړ ده چې په ختیځ کې ننګرهار د ستروسو د بوټو د کښت لپاره مناسب ولایت بلل کیږي او د کرنیزې برخې پوهان په دې باور دي که حکومت دلته د یادو بوټو باغونه زیات کړي نو د ټول هیواد په کچه د اړتیا وړ د ستروسو میوه‌جات تولیدېدلی شي.